چې را جرنیل راغی او دا قبایل نوم ورکړو د شملې نیغې کړي دي دا په اعتماد کې اخلي چې افغانستان سره زمونږ جنگ دی او چې څومره بارډر دی د قبایلو سره د افغانستان جنګېدلی دی پنجابي ورسره نشته نه سندیان شته نه پنجابیان شته نه بلوچیان چې څومره بارډر دی د کویټه نه راواخله توانه پورې دا ټول پښتانه دي اوس د افغانستان به په چا باندې وایي چې تالته کې پنجابیان ورلیږي زه در سره جوړ نه وم او په اعتماد کې در سره نه وم ستا فوجي به زه ولم نو ته خو شکست به خورې هغې له به خوراک څوک ورکوي لار به څوک ورکوي اوس دا قبایلو له د قبایلو نوم ورکړو او یو لویه معتبره شمله یې ورپه سر کړله نو دا قبایل اوس په اعتماد کې اخلي د افغانستان خلاف پښتون د پښتون خلاف جنګوي او دا کیل په مونږ باندې اوس پنجابي بیا ګرموي او مونږ ورسره ولاړ یو جرنیل راغلی دی هله جرنیل راغلی دی خو ستا د وینو سودا دپاره راغلی دی ستا د وینو ستا د سرونو سودا یې کړې ده د امریکې سره ولې ستا تحفه یې ورنه وړه د قبایلو چې کله د ټرمپ سره ملاوېدلو همدغه سړی چې تاله راغلی دی نه ټرمپ له خلکه لوی لوی جازونه ورکوي لوی لوی ډالرې ورکوي په تحفې کې ستا جرنیل په تحفې کې د قبایلو معدنیات د قبایلو سرونه د هغوی وینې د هغوی عزتونه وروړي دي که دا عزتونه ستا لوټ نه شول او ستا د معدنیات یې قبضه نه کړل په دې ټول بارډر باندې را پنجابیان د افغانستان خلاف استعمال نه شول بیا وایي چې دروغ دې وویل خو ما په اعتماد کې اخلي چې کله د بنګال جنګ و تاسو له به پته وي بنګال سره چې کله په 71 کې وجنګېدل نو که ستاسو سوچي بنګالیان ټول خلاف وو داسې وه که نه بنګالیان ټول خلاف وو نو 90,000 فوج شکست وخوړلو د هغې طرف نه انډیا راغله د دې طرف نه بنګالیان په اعتماد کې نو خلاف وو نو 90,000 ایک ډیویژن فوج ناکام شولو اوس هم څه په جیلونو کې پراته دي او څه مړه شوله او څه د هغوی وردې په طور د نمایشه میوزیم کې اوس هم ایښودلي دي چې دا پاکستان د فوج وردې دي اوس هم ورته ښیي داسې زموږ سره کار کوي چې موږ په اعتماد کې اخلي کچری موږ په اعتماد کې نه وو نو افغانستان د طرف نه به دا ټول بیا شکست خوري خو اوس موږ په اعتماد کې اخلي اوس به قبایلو ته بار بار راځي یاره جي دا قبایل ډېر ښه خلک دي د هغه پښتون ډېر عجیبه قوم دی پرې پښتانه چې ګوره پښتون له شکست ورکوي پښتون چې کلم ته غورځوي څه به کوي لاس ور باندې راوباسي ماشاءالله پښتون ډېر تکړه خلک دي ډېر تورزن دي ډېر با اعتماد خلک دي ډېر جنګجو خلک دي کشمیر یې فتح کړی دی نو ته چې ها بلکل زه تیار یم بیا به زموږ په دې شملو باندې بیا به زموږ په دې کراکلونو باندې بیا به زموږ په دې پګړو باندې سوداګري کېږي او ته به یې ګورې بچې به زما جاړي ښځه به زما کونډوي کور به زما ورانېږي او شملې به ورباندې مشران نیغوي دا سوداګري شوې ده نو په دې شملو باندې چې دوکه نه شي قبایل ختم دي زه هغه قبایل نه یم تا زم کړی یم تا د حکومت سره میلاو کړم کم حقوق چې د پنجاب دي هغه ته ماله راکړه زه بارډر په خپله ساتلی شم زما د بارډر کلم تعالی ضرورت نشته دی دا بارډر زه په خپله ساتلی شم افغانستان سره زما بارډر دی زه افغانې دواړه ورونه یو زما رشته هلته کې را د هغې رشته دلته را زموږ د ځمکې جنګېدلي دي که تاسو لاړ شئ کورم ایجنسي له نو یو طرف له افغانۍ دی بل طرف له پاکستانۍ دی دا ځمکې داسې ننوتلي دي نو زموږ خاوره هم یو را زموږ نسب هم یو دی زموږ وینه یو را اوس په دې کې فرق جوړوي چې نه پښتون جدا دی افغان جدا دی دا پښتانه یو نسل دی افغان بل بیل نسل جدا نسل دی موږ یو نسل هغه افغان او دا افغان یو خبره را نو یاد ساتئ چې کله هم د افغانستان خلاف جنگ راشي که څوک جنگ کوي خو موږ قبایل موږ هغه خلک چې مظلومان یو په موږ باندې بمونه راغورځولي دي موږ دې جنګ له تیار نه یو ځکه دا زموږ جنگ دی دا زموږ د ورونو سره جنگ دی هغه افغاني خور چې پنډه کېږي هغه زما خور ده زه دا نه غواړم چې د پاکستان بم په هغې باندې پرېوځي د افغاني کور وران شي نو اوس په دې اعتماد کې اخلي جرنیل راغلی دی او بعد شملې ورته ولاړې دي ډېر عجیب قبایل داسې یاد ساتئ قبایل ختم شوي دي مشران خرڅ شوي دي یو مولا یو مشر زمونږ د قبایلو د وینو چرته آواز هم نه اوچتوي نن اپریشن شروع دی کډې را روانې دي خلک خاموش ملایان خاموش عوام خاموش مخکې موږ احتجاج وکړلو اوس خلکو له پته ولګېدله چې نه په احتجاج کار کېږي نه په ماتم کار کېږي نه په جړا کار کېږي داسې یو کوڼ آتي سره زمونږ مقابله ده چې په هیڅ شي باندې کار نه کېږي موږ مظلومان یو
بیا به دا کورونه زمونږ وران شي، بیا به دا معدنیات زمونږ قبضه شي، بیا به دا ځنګلات زمونږ کټ شي، خو موږ بیا هم امن غواړو، جنگ نه غواړو. جنگ کې یاد ساتئ چې په جنگ کې فساد دی، په جنگ کې خون خرابه را، امن کافر دراشي خو چې امن وي. یو داویدار د اسلام داویدار دی خو چې خون خرابوي، نو داسې نظام مونږ نه غواړو.